أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لوليه والصلاة على النبي وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب صفة الصلاة. باب ثابت فبيان کی د صفت د المانزه. اوس بیان د المانزه درته کوي، د المانزه فرض، د المانزه واجب، د المانزه سنت، د المانزه طریقه دا درته ښیي. فرائض الصلاة فرض د المانزه چې دي ستة شپږ دي. التحریمة الله اکبر دی، والقیام ولاړ ده، والقراءة قراءت دی، والرکوع رکوع ده، والسجود سجده ده، والقعدة الاخیرة ناست اخره ده. دغه شپږ چې دي دا د المانزه فرض دي. اول الله اکبر چې غوږ لاسونه یوسه دا الله اکبر چې وایي دغه الله اکبر فرض دی. والقیام ولاړ فرض ده، والقراءة قراءت فرض دی. د الحمدلله چې ورسته کوم سورت ویل کیږي دغه سورت ویل دا قراءت ویل دا فرض دی. والرکوع رکوع فرض ده چې دا څنګه لاسونه راکښته کی سبحان ربی العظیم کې ویل کیږي دا رکوع چې دا فرض ده. والسجود سجده فرض ده چې سر پر مځکه باندې کښیږدي دې ته سجده ویل کیږي دا سجده چې دا فرض ده. والقعدة الاخیرة اخره ناسته چې بیا اخري سلام په ګرځي دغه ناسته چې دا فرض ده. ګوره چې په څلور رکعات المانځه کې پر اوله ناسته کښینی دا اول ناسته فرض نه ده، هغه اخره ناسته چې بار سلام په ګرځي دغه ناسته فرض ده. مقدار التشهدی په اندازه د اتحیات د اتحیات سره در عبد رسول پر په دغه اندازه باندې دغه ناسته چې دا فرض. والخروج وتل عن الصلاه د المانځه سره بفعل په یو کار سره المصلي د المانځه ولا فرض دا فرض ده عند ابي حنیفه د امام صاحب رحمت الله علیه وای د المانځه سره په یو د کار باندې وتل چې هغه د المانځه کار وي په دې باندې وتل دا فرض دی. وعندهما پنيز د یارانو لیس ندی به فرض دا د المانځه سره د وتلو د پاره چې کم کار دی دی وای دا فرض نه دی. وما هغه زاده چې زیات علی ذلک پر دی باندې فهو دا چې د سنت دی د دې فرض سما سوا چې کم کار دی هغه بیا سنت دی. واذا وقت دخل چې داخليږي یا اراده وکي المصلي المانځه والا په صلات په المانځه کې د المانځه د داخليدو اراده وکي کبر الله اکبر دی وکي ورفع پورته دي کې يديه لاسونه مع التكبير سره د الله اکبر حتی در داسې وخت پورې يحاذي چې برابرۍ بابهامه په دوه بټو ګوت سره شهمتي د نرمۍ سره اوزنه د غوږو دغه دوه بټو ګوت به د غوږو نرمۍ تور پورته کې الله اکبر به وایي دغه الله اکبر چې دی دا فرض دی دا چې در صفات نشي. فإن قال كثير وويل بدلا فبدل کی من التكبير د الله اکبر تکبیر وایي د دې پر ځای باندې الله اجل وایي او الله اعظم یا الله اعظم وایي او الرحمن اکبر یا الرحمن اکبر وایي اجزاه روادي عند ابي حنيفه پنيز د امام صاحب ومحمد پنيز د امام محمد صاحب. امام صاحب و امام محمد صاحب وایي که الله اجل وایي هم سيدي که الله اعظم وایي هم سيدي که الرحمن اکبر وایي هم سيدي دی وای دا سيدي. وقال ابو يوسف رحمه الله امام يوسف صاحب وای لا يجوز روا ندي الا خبر روادي ان دا يقول چې وایي الله اکبر دا لفظ بوایي په دې باندې روادي او الله الاکبر یا به الله الاکبر وایي هم روادي او الله كبير یا به الله كبير وایي دا روادي او الله الكبير یا به الله الكبير وایي دا وای د دې الفاظ سما سوا نور نه دی روا. ويعتمد تکبه کوي بيدي پلاس سره اليمنى راسته على يسرا پر چپا باندې راسته لاس پر چپا لاس باندې سربېره کښیږدي ويزعهما کښیبېږدي تحت سرتي لاندې درنو لاندې بدل لاسونه کښیږدي ثم ورسته يقول وبوي سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك دا بوي ويستعيذ بالله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بوي ويقرأ وبوي بسم الله الرحمن الرحيم بیا بسم الله الرحمن الرحيم ووي ګوره یار سبحانه بیا اعوذ بالله بیا بسم الله دا بوي ويسرها پټ بوي دا غشيان. ثم ورسته يقرأ وايب فاتحة الكتاب الحمد لله بیا واي وسورة او سورة بواي معها سرد دا الحمد لله سره به سورة ملګری کې لکه زموږ ډیر خلک قل ولا واي یا قل اعوذ برب الفلق واي یا قل اعوذ برب الناس واي خدا رقم دا سورتونه یو سورت به بیا په دې الحمد لله بس واي کې چیرې دا نو او 3 آیات یا بدر آیات واي قصار کوتا د قران شریف د آیات 3 آیاتونه بواي خامخه او آیه طويله یا بغیو غټ آیات وای اوږد آیات لکه آیات کرسی من ای سوره دار سورته سشاء چې خوښ شي چې د خوښي د غزا سره دی وای و اذا وقال کول الامام امام هغه چې د مخ ولار دی چې منظور کی
ولضالین یې ووایي. امام چې لمونځ وایي په زوره چې د سهار لمونځ دی یا د ماښام لمونځ دی یا د ماخستن لمونځ دی یا د جمعې لمونځ دی چې دی ووایي ملا وایي ولضالین قال آمین. دا امام دی هم ووایي بیرته آمین دی پسې ووایي سرا پټ. ویقولها وایي به المتم مقتدیان به هم دغه وایي دا آمین پټ به وایي د ځان سره. ویخفیها پټ به وایي. ثم وروسته یکبر الله اکبر به وکړي ویرکع رکوع به وکړي ویعتمد تکیه دې کړي بیدیه په لاسو سره علی رکبتیه پر زنګنو باندې. دا لاسونه دې پر دا زنګنو تکیه کړي چې رکوع لځي دا لاسونه دې پر زنګنو تکیه کړي. ويفرج ودي غړي بین اصابعي په مابین کې د ګوتو د ګوتو په مابین کې د خلاصوالي راولي. ويبسطو خلاص دي کې ودي غړي ظهر او شا ولا يرفع ندي پورته کوي راس او سر ولا ينكسو ندي کښته کوي هودا سر دې په رکوع کې نه کښته کوي چې د سر کښته په ځړيږي او ندي پورته کوي چې سر یې جګ نیولې وي. د ملا او د وجو د دې ټول سر به سر برابر وي. ويقول وايبه في الركوع فركوكي سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم بواي ثلاثا درواره وذلك دا درواره چې دي ادناه کم اندازه ده. در درواره به کم نه وای ګوره درواره به خامخا وای سبحان ربي العظيم درواره ویل یا پنځواره ویل یا اوواره ویل خو کم اندازه چې ده هغه درواره ده. در درواره دي نه کمی. ثم ورسته يرفع پورته بکی رأس و سر ويقول وبوي سمع الله لمن حمده. دا سمع الله لمن حمده دی ووي. ويقول وايدي المتم مقتدي ربنا لك الحمد. مقتدي ببعد ربنا لك الحمد واي. ملا بيوازي واي سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد بملا نواي. ګور امام چې د مخ ولاړی چې سړی امام وي خالص سمع الله لمن حمده واي بارنو الله اکبر یادي. او د شاج مقتدیان پس ولاړ دي هغه دی بیا سمع الله لمن حمده نه وایي هغه دی خالی ربنا لك الحمد وایي. دا ربنا لك الحمد یا ربنا ولك الحمد دواړه سیدی. که ربنا لك الحمد وایي هم سیدی که ربنا ولك الحمد وایي هم سیدی. فاذا هغه وخت استوا چې برابر سي قائما په ولاړ سره کبر الله اکبر دی وکي وسجد سجده دی وکي چې سم سیدا ودرېږي سمع الله لمن حمده چې وویل سو چې سم سیدا ودرېدی بیا دی نو الله اکبر وکي بار د سجدي لاولار سي. واعتمد تکادي کې بيدی په لاسو باندې على الارض پرمزکه لاسونه دي پرمزکه باندې کښیږدي ووضع کښیږدي وجهه مخ بین کفیه په مابین کې د لاسو حذاء په برابري اذنیه د غوږو. دا لاسونه به د ایشي چې د غوږو پر برابر به د لاسونه ایشي مخ دې د لاسو په مابین کې کښیږدي. دینه د بعضی خلک چې دي د لاسونه کښته د سینې پر برابر باندې کښیږدي مخ یې اخواته شي لاسونه به د غوږو پر برابر باندې ایږدي خو مخ به د لاسو په میان کې ایږدي. وسجد سجده به وکي على انفه پر پزه باندې وجبهه پر تندي باندې سجده به پزه به په سجده کې لګولې وي تندي به په سجده کې لګولې. فین اقتصر کې کوتای وکا على احدهما پر یو باندې یوازې یا تندي لګولې وو یا یوازې پزه لګولې وو جاز روادي عند ابي حنیفه پنځ د امام صاحب. امام صاحب کچيري یوازې تندي لګولې و هم پروانه کې سجده سیسو یا یوازې پزه لګولې و هم سیسو سجده سیسو. وقال يا ران واي لا يجوز ندروا الاقتصار کوتای على الانف پر پزه باندې الا من عذر مگر نه د عذر سره. امام صاحب خو ویل چې که پر پزه سجده وکړه هم سیده که پر تندي باندې سجده وکړه هم سیده. او یاران بیا وایي چې امام محمد صاحب امام یوسف صاحب دی هغه وایي یوازې پر پزه باندې سجده دا نه دروا الا من عذر مگر نه د عذر سره. کچیر پر تندي باندې دانی ولې تندي خوږ ولو تندي نس لګولې بیا پر پزه باندې سجده د تجایز ده. خو یوازې پر تندي باندې سجده جایز ده پر مذهب د ټولو باندې. او پر پزه باندې سجده امام صاحب جایز ده او یاران وای نه ده جایز فتوا پر قول باندې د یارانو ده. وان سجده کې سجده وکه علی کوری پر ول باندې امامتی د لنګوټه او فاضلی یا پر زیاته باندې ثوب د جامع جاز روا دي. ګوره دا د لنګوټه پر ول باندې سجده لګول هم روا ده او یا زیاته نالی وي پر نالی باندې یا پر زیات ټکر باندې یا په ټومخته شي پر دې باندې هم سجده روا ده. هغه وخت کده دا تندي زور ومزکه تر رسیدي په خپل باندې ګوره دا تندي د کښې شوی د تندي زور ومزکه ته په خپل رسیدي یو داسې چې د ټالی پروي په زور باندې ځان زور رسید تندي ومزکه ته دا نه دا مکرو دي خو چې خپل رسیږي زور دا جایز دي. ويبدو لركيب زبعيه بازوغان عن جنبيه د بغلوسه. دا بازوغان به د بغلوسه جلا کوي بغل او بازو یعنی دا موټي نه دی دا موټي او بغل دا بسر لري کوي
ویجافي جلا کوي به بطنه نس عن فخذیه د ورنو سه دا نس و ورنونه به په سجده کې سره جلای په سجده کې به دا بغلونه و دا لاس سره لري وي او دا نس و دا زنګنونه به سره لري وي ويوجه مخ بکی اصابع د ګوتو رجلیه د پښو نحو القبلة و طرف ته د قبله په سجده کې به دا پښو ګوتې ورکت کړي وي مخان به د قبله او خواته وي ويقول وايبه في سجوده فسجدك سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى بواي ثلاثا دروار وذلك دا چې دی ادناه کم اندازه ده دا دروار ویل دا کم اندازه ده سبحان ربي الأعلى در دروار زیات یعنی 15 واره هم ویلای شي او واره هم ویلای شي خو در دروار به نه کم دا کم اندازه ده ثم ورسته يرفع پورته بکی رأس و سر ويكبر الله اکبر بوي فاذا هو اطمئنان چې په آرام سي جالسن پناه سره شپ آرام باندې سره راتکاسي بیا دې کبر الله اکبر وکي وسجد سجده دی وکي فاذا هو وخت اطمئنان چې په آرام سي ساجدن په سجده کې کبر الله اکبر دی وکي واستوا برابر دي قائما په ولاړ سره على صدور قدميه پر سينو باندې د پښو یعنی پر پښو دی جګ ودرېږي ولا يقعد ندی کښینی ولا يعتمد تکاد نکي بيدي پلاس سره على الارض پمزک باندې چې سړی ولاړېږي دی دې نه کوي چې پر دا پښو باندې ځان ته کې کړي ناستې بیا په خواري ولاړېږي یا د لاسونه پر مځکه باندې لګي دی ولاړېږي پر مځکه باندې د لاس ته کې کوي بیا دی ولاړېږي دا کار دې نه کوي ګوره یو که عذر ولو یو مشکل ورته بیا کولی شي بیا پروا نه کوي عذر خو هغه دی چې ناروا کار سړي ته روا کوي خو د لمونځ په ولاړې فرض دی که سړي ته عذر و په ولاړې نه شي کولی په ناستې به کوي که په ناستې نه شي کولی په پروتې به کوي په اشاره به کوي ګوره دا خو ناروا کار چې هغه کار و جوړ انسان ته نه دی روا عذر یې روا کوي ويفعل دا کار دی کوي په رکعت ثانیه په دوم رکعت کې مثل په مثل ما د هغه فعل چې دا کار کړی دی په رکعت الاولى اول رکعت چې څنګه کړی دی دوم رکعت بیا د هغه رکعو کې پر دغه طریقه باندې الا خو دې بیان کوي انه دی لا يستفتح سبحانك اللهم بنوي ولا تعوذ اعوذ بالله بنوي ولا يرفع ندي پورته يديه لا سنه الا خو دې بیا پورته کوي په تکبیرتی په الله اکبر کې الاولى اول لاسونه بیا نه پورته کیږي هغه اول الله اکبر کې چې لاس پورته سول بل پلا لاس بیا نه کې پورته کیږي سبحان نه ویل کیږي په دوم رکعت کې اعوذ بالله نه ویل کیږي په دوم رکعت کې بسم الله چې بیا د هر رکعت کې بیا بسم الله ویل کېدلی شي بسم الله په هر رکعت کې ویل کېدلی شي بسم الله دی بیا په هر رکعت کې وایي بسم الله په هر رکعت کې ویل دا سنت دی فإذا هو رفع چپورته کې راس و سر من السجده الثانيه د دوم سجدې سره په رکعت الثانيه په دوم رکعت کې ابتر شودي غړي رجله بشا اليسرا چپه دا چپه بشا دی وغړي وجلس کشیدن عليها پر دا بشا باندې دا چپه بشا دی وغړي سربېره دی پر دا بشا باندې کشینی ونسب ودي در اليمنى راست بشا ووجه مخبك اصابعها د ګوتو د بشا نحو القبلة وطرف ته د قبله ګوره چې دا غوړوله د دې پښې ګوتې هم کدا او دروله د دې پښې ګوتې هم وطرف ته د قبله به ووزع يجدب يديه لاسونه على فخذيه پر ورنو باندې لاسونه به پر ورنو باندې غوړولي وبسته غوړولي به اصابع ګوتې نحو القبلة د قبله او خواته د لاسونه به پر زنګنو ارشي دا ګوت مخان به د قبله او خواته وي د اخلاص به ارشي وتشهد وتحيات بوای وتشهد وتحيات چې د انداده يقول وايبه التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين دا پر دا طریقه باندې ځکه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله تشهد دغه ته ویل کیږي د تحیات څخه بیا در عبد او رسول پورې ولا يزيد ندي زیاتی على هذا پر دې باندې په القاده الاولى په اوله ناست کې به در دې نور نه زیاتی ويقرأ وايبه في ركعتين فدوا ركعتين كي الاخرين فدوا اخر كي فدوا اخر ركعتو كي بیا بفاتحه الكتاب الحمد لله بوای خاصه خاص چې دا موږ وایو چې څلور رکعاته فرض شدي دا دوه ډک دي دوه تش دي دا دوه ډک رکعاتونه دي ته ویل کیږي چې سورت والحمدلله دواړه کې ویل کیږي دا تش رکعاتونه دي ته ویل کیږي چې واځي الحمدلله کې ویل کیږي سورت نور سره ویل کیږي نو دغه خالی الحمدلله ویل دا په دوه اخر رکعاتو کې کیږي په دا هغه وخت جلسه چې کښینی په اخر کې الصلاه د المانزه یجلس کښیدنی کما جلس لکه چې کښینستلې دي په الاولى په اول کې په اول دوه رکعاتو سره ورسته چې بیا څنګه په اوله ناسته کې کښینستلې دي
په اخره ناسته کې دیم دا رقم کښینی وتشهد او تحیات دی وای در عبد رسول پوری وصلی علی نبی صلی الله علیه وسلم درود دی پر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وای دا اللهم صل علی مبارک و دعا دی وکي بما پاغه سره یشبو چې مشابه الفاظ القرآن د لفظو سره د قرآن چې اللهم ربنا موږ یادو اللهم ربنا دی وای والادعیه او هغه دعا دی وکي الماثوره چې را نقل سوی دی په حدیثو کې راغلی دی هغه دعا دی وکي ولا يدعو دعا دی نکي بما په هغه سره یشبو چې مشابه کلام الناس د خبرو سره د خلکو څه چې شي غشتنه کوي په دغه الفاظ باندې غشتنه نه کوي هغه غشتن دی وکي چې د الله څخه غشتنه کیږي ته ما ته خدای پیسې راکه ته خدای ما ته موټر راکه ته خدای ما ته کور راکه ته خدای ما ته واده راکه دا غشتنې دی په لمانځه کې نه کیږي اللهم ربنا پر ځای باندې یعنی هغه غشتنې به د خدای څخه کوي چې د مخلوق څخه نشي کېدای ثم ورسته یسلم سلام به وګرځي عن یمینه ورسته طرف ته فیقول وبوي السلام علیکم ورحمت الله دا به وایي ويسلم سلام به وګرځي عن یساری و چپه طرف ته مثل ذلك په مثل د دې په هغه کې به وایي السلام علیکم ورحمت الله ويجهر فزور بواي بالقراءة فقراءة سر في الفجر فسهار كي وفي الركعتين فدو ركعتين كي الأوليين فدو أول ركعتو كي من المغرب دما شام والعشاء دما خستان إن كان كتير وإماما ملا غور فزور بواي فدو ركعتو دما شام كي فدو ركعتو د سهار كي فدو ركعتو دما خستان كي کچیر امام ولو ويخفي پټ بواي په ما بعد الاوليين د دوه رکعاتو اول څخه ما سوا نور به بیا پټ وای وان كان كثير من فريدا يوازي فهو دای چې د مخيرا اختیار لري یو سړی دی یوازې المنځ کې د اختیارمند دی ان شاء که خوش و جهر په زور دی وای او اسمعه چې اوري نفس په خپل دون په زور دی وای چې د په خپل اوري او ان شاء که خوش سو خافت بیا دی پټ وای ګوره چې یوازې ولاړ دی اختیارمند دی په دې کې چې په زور وای چې د اوري او کدی سوکه د ځان سره وای دواړه د تجایز دي خدای په زور دی نه وای چې خلک اوري خلک جن په عذاب پر دا رقم دی نه وای ويخفي فرد واي الامام امام في الظهر په ماپشن کې والعصر په مازګر کې د ماپشن او د مازګر په منځ کې به امام قرأت پټ وای والوتر وتر چې د 3 رکعات 3 رکعات دي لا يفصل جلاوالي بنکي بينهن په مابین کې د 2 رکعاتو بسلام په سلام سره داسې خلک ستا چې 2 رکعات وتر وکي بیا سلام په وګرځي هغه یو رکعت بیا جلا کوي خو زموږ پر مذهب باندې دغه 3 رکعات المنځ به ګرد په یو نیت باندې کوي په یو سلام باندې کوي بسلام په سلام سره ويقنط اللهم ان بوای په ثالثه په 3 رکعات کې قبل الركوع د مخد الركوع په جميع سنتي په ټول کال کې یعنی ګرد وخت به دا رقم کوي ويقرأ وای په کل رکعت په هر رکعت کې من الوتر د وتر فاتحه الكتاب الحمد لله وسوره سورت په دې کې تشرکات نسته په دې ټول رکعاتو کې الحمدلله هم وایي او سورت به هم ورسره وایي دا ټول رکعتونه چې دي دا ډک دي دا اراده چې اراده وکړي اند دي یقنتو چې اللهم وایي کبر الله اکبر دی وکړي ورفع پورته دي کېده اله سنه ثم ورسته قنته دوی قنوت وایي ولا يقنتو دوی قنوت نه وایي په صلات په منځ کې غیرها بل یعنی دوی قنوت د علامین ده د علامین چې وایي چې الته د المنځ خلاص قل ولادي وویل په 3 رکعت کې برابر لاسونه پورته کې لاسونه بغوجوله یوسه الله اکبر بوای چې الله اکبر دی وایي دلته بیا علامین ویل کی ولا يقنتو اللهم دي نوای دوی قنوت دي نوای په صلات په منځ کې غیرها ما سوا د دې وتر سما سوا په نور منځ کې د علامین نوای وليس نست في شيء في شك من الصلوات د المنځوسه قراءه وسوره سورت بعينها معلوم دینه چې سورت ته معلوم کې بس خامخا به سورت کې وایم بل سورت بیان کې وایم دا کار بنکه لا يجزئون دروا غیرها ما سوا د دې ويكره مكره دي اندا يتخذو چې ونسي سوره سورت بعينها معلوم دي صلات د پاره د منځ بس دا سورت د معلوم کړي دي چې زه به دغه سورت ګرد عمر کې وایم ګوره یو سړی دی د خلک دی همیشه د امیان خلک دی قل ولا کې وای دا خود معلوم کړي نه دی ول خدای د بل ځدان نه دی یو هغه څوک چې د ګر سره معلوم کړي چې زه به دغه سورت کې وایم بل یو کې وایم نه نور زداوي خدای دا سورت کې وای دا کار چې دا مکرو دي ولا يقرؤون دی وای فيها په دغه منځ کې غیرها بل یعنی چې بل یو دی نه وای بس خالد دغه یو سورت وای وادنا کم اندازه ما هغه یجیو چې المنځ پر واکیږي من القران د قران سفي صلات په المنځ کې ما هغه يتناوله چې رسیږي اسم القران چې هغه ته اسم د قران یعنی نوم د قران ورسیږي عند ابي حنیفه ته پنځ د امام صاحب وقال يران وای لا يجوز روانه دي اقل كم من 3 آیات در آیاتو قصار کوتا یا بدر آیاتونه کوتا کی وای او آیت طويله یا به یو غټ آیات کی وای لکه آیات کرسی دا رقم بکی ګوره یا بدر کښنی آیاتونه کی وای یا به یو غټ آیات کی وای د دې څخه کم روانه دي ولا يقرؤون دی وای المتم مقتدی خلف ورسته امام درملا چې سړی مقتدی وي په امام سي ولاړ وي د ملا درشا ولاړ نو دغه دی قرات په ملا پس نه وای نه الحمدلله دی پس وای نه دی کول ولا پس وای نور سبحان رب العظیم متکبرون دا ګرد ویل کیږي خالص سورت وو الحمدلله نه پس ویل کیږي
ومن هغه څوک اراده کوي اراده وکړه دخول د داخلېدو په صلات غیر په لمانځه کې د بل چا یحتاج ضرورت لري الی نیتین و دوه نیتو ته نیت و نیت الصلات د المانځه و نیت نیت المتابعت د متابعت دوه نیت بکي یو به متابعت داغي او بل به بیا چی شي بل به نیت المانځي و دا دوه نیت ضرورت دي ګوره یو سړی په امام پسې ولاړ دی په امام پسې د یو نیت د لمانځه دی دویم نیت د امام د تابعیت دی یعنی په امام پسې دا د اقتدا ده چې اقتدا مې د په دې زیر امام پسې دا نیت به د سر ورسره چې زه لمونځ په ده پسې کوم. صدق الله العلي العظيم وصدق الرسول النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.